سلامونه لیدونکو، زه هینا افیشل یوټیوب چینل ته ښه راغلاست په دې هیله چې ښه به یاستئ. لیدونکو، په نن ویډیو کې به زه تاسو ته د ماسټر کارډ جوړولو طریقه در وښیم. دا ماسټر کارډ چې دی ملګرو آنلاین ډول جوړیږي او ډیر زبردست ماسټر کارډ دی. تاسو ته به زه په دې ویډیو کې مکمل خصوصیات د دې ماسټر کارډ ووایم. اول تاسو دا ویډیو وګورئ، د دې خصوصیات واورئ، بیا د هغې نه وروسته تاسو بیا یې ما اکاونټ جوړول ته هغه طریقه هم تاسو ته در وښیم. ټول نه اول به زه تاسو ته د دې خصوصیات وایم چې دې کې کوم ښه خصوصیات دي چې دا موږ باید جوړ کړو. ګوره ملګرو، دغه ماسټر کارډ چې دی په دې کې تاسو اول کار چې ډېر زیات خلک یې پوښتنه کوي د ما نه چې داسې ماسټر کارډ موږ ته راوړه او داسې ماسټر کارډ جوړولو طریقه موږ ته وښیه چې هغې کې په هغې باندې موږ فیسبوک سپانسر کولی شو. نو ملګرو، د دغه کارت په جوړولو سره تاسو دغه مشکل مکمل ډول حل کیږي. یعنی تاسو کولی شئ په دې باندې فیسبوک سپانسر مکمل وکړئ، هم پیج هم آی ډي، هم نورو کسانو ته که غواړئ سپانسر وکړئ هم کولی شئ. بله خبر دا ده ملګرو چې دغه کارت تاسو کولی شئ خپل پیپال اکاونټ سره هم وصل کړئ. یعنی پیپال اکاونټ مو جوړ کړی وي او کارت نه ورسره وصل کیږي، ډېر کارتونه تاسو چک کړي وي نه وصل کیږي، نو دا کارت ډایرکټ تاسو وصل کولی شئ. ما هم وصل کړی دی. سمه ده. بله خبر دا ملګرو، په دې کارت کې دا ښه خبر دا ده چې تاسو هر ټرانزیکشن تاسو کوئ د دې نه، نو دا هیڅ فیس نه لري. یعنی بغیر د فیس تاسو ټرانزیکشن دی کولی شئ. نو دا تر ټولو ښه خبر ده، ځکه چې هر یو ماسټر کارډ خپل فیس لري چې تاسو ټرانزیکشن ترې کوئ. که چېرې تاسو افغانستان د یو بانک ماسټر کارډ تاسو واخیستی وي یا واخلئ، نو تاسو چې هر ټرانزیکشن کوئ نو تاسو نه $2 فیس کټ کوي د ټرانزیکشن په سر باندې. نو دا چې د هیڅ فیس نه لري. یعنې دا خصوصیات زه درته وایم دا په دې کې دي، ما تجربه کړي دي. د خپل تجربې د خپل د دغه کوم ویب سایټ دی، کوم اپلیکیشن دی، د دوی کوم اصول دي، د هغه زه تاسو ته وایم. صحیح ده. یو خبره به انشاءالله په دې کې داسې نه وي چې هغه زه ووایم او هغه بیا پکې نه وي. نو دا ټولې خبرې پکې شته. صحیح ده. بل خبر دا د ملګرو چې د ټرانزیکشن د دې کارت هر ټرانزیکشن چې دی فار مثال ډیکلاین شو یعنی کینسل شو، نیمایي کې کارت ته ورسېدو کته شو ونه شولو، نو هر یو کارت خپل فیس لري. یعنی هغه د ډیکلاین فیس کټ کوي د کارت نه. خو دا کارت چې دی ډیکلاین فیس نه لري، تاسو نه یو سینټ هم نه کټ کوي. بله خبره دا ده ملګرو چې که چېرته تاسو وغواړئ په دې کې پیسې واچوئ، نو ډېر اسانه طریقه باندې تاسو کولی شئ په دې کې پیسې واچوئ. هغه هم تاسو باینانس د لارې او د کریپټو هر اپلیکیشن وي، تاسو کولی شئ د هغې د لارې دې ته پیسې اضافه کړئ. یعنی تاسو مجبور نه یاستئ چې د دې دپاره پیسې ډېر ګرانه بیه باندې واخلئ، یا هم یو څوک تاسو نه ډېر فیصدي واخلي چې موږ تاسو ته دې کارت کې پیسې اچوو. نو دا مشکل عام حال دی. که چېرته تاسو د دې کارت پیسو د ضرورت وي، موږ ته میسج کولی شئ، موږ تاسو ته مناسب قیمت باندې درکوو. سمه ده. بله خبر دا د ملګرو، که چېرته تاسو په دې کې پیسې واچولې او تاسو په کار نه شولې، یعنی تاسو پیسې پکې بندې شولې او تاسو پیسو ته ضرورت وي، نو تاسو کولی شئ چې دغه پیسې نغدي توګه ترلاسه کړئ. هغه څنګه؟ هغه داسې چې تاسو دغه پیسې حساب پې د لارې نغدي توګه ترلاسه کولی شئ. که چېرته مو حساب پې اکاونټ نه وي جوړ کړی، نو زموږ په چینل کې ویډیو وګورئ د حساب پې اکاونټ جوړولو. هغې د لارې اکاونټ جوړ کړئ، اے ټي ایم کارت واخلئ او تاسو خپلې پیسې د اے ټي ایم د لارې، یعنې د باینانس پیسې تاسو په افغانستان کې د اے ټي ایم د لارې راایستلی شئ. سمه ده. څومره اسانه طریقه ده. دا کارت موږ ته دومره سهولت برابر کړی دی. بله خبره دا د ملګرو چې دا کارت تاسو څومره پیمنټونه دي، که د ټیک ټاک وي، که د امازون وي، که د علي بابا وي، که د علي اکسپریس وي، چې هر ځای کې وي، د ویب سایټ ډومین اخیستل وي، ټولز وي پي ان دا شیان اخیستل وي، چې هر شی اخیستل وي تاسو او آنلاین پیمنټ کېږي، نو دا کارت به 100% پکې کار کوي. سمه ده. او بله خبره دا ملګرو، مهمه خبره او اخیري خبره، چې دا په افغانستان کې د افغانستان په الکترونیکي تذکره باندې ویریفای کېږي او ډېر اسانه او ډېر زر ویریفای کېږي. ښه ملګرو، راځو اوس د اکاونټ جوړولو د کارت اخیستلو طریقې ته. ښه راځه ملګرو، تاسو ته ما په ډسکرپشن کې یو لینک درکړی وي، هغه لینک به تاسو کلیک کوئ یا به کاپي کوئ او کروم براوزر ته به تاسو راشئ دلته او دا به تاسو په دې کې پیسټ کوئ. صحیح ده. زه به پیسټ کوم. کله ملګرو چې دا پیسټ کړو، تاسو ته به دغه صفحه راشي. ګوره ملګرو، دلته لیکلي چې رجسټر مای پال ټو ګیټ
15 USDT. یعنی تاسو که چېرته اکاونټ راجستر کوو نو تاسو 15 USDT هم تاسو ته بونس درکوي. ښه دلته به تاسو کوئ ټول نه اول به دغه لاندې خانه چک مارک کوئ، بیا به تاسو دلته خپل ایمیل ولیکئ. سمه ده، خپل ایمیل به ولیکئ. زه به خپل ایمیل ولیکم. صحیح ایمیل چې کوم تاسو سره وي او تاسو سره خپل کوډ وي، ځکه چې دا بیا خلاصوئ تاسو نو بیا تاسو دا غواړي نو خپل ایمیل به ولیکئ. کله چې دا ولیکل ملګرو په دې ګیټ اپشن ګوري، په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ. کله چې په دې کلیک واخلئ تاسو دغه ایمیل ته یو کوډ ځي، هغه به تاسو کاپي کړئ، راواخلئ، کاپي به کړئ او دلته به پیسټ کړئ ورته. ښه زه اوس هغه راخلم او دلته پیسټ کوم. دا د ماته ایمیل راغی، زه ګورم دا ګوره دا ماته ایمیل راغی او دا کوډ چې دی زه کاپي کوم او راځم په دې کې پیسټ کوم. صحیح ده، په دې کې چې کله پیسټ کوو نو هغې نه وروسته تاسو دغه لاندې رجسټر نو باندې کلیک واخلئ. صحیح ده، نور کار به تاسو نه لرئ. صحیح ده، انویټیشن کوډ به خپل داخل وکړئ، ځکه چې دا زه تاسو ته وښیم، زما حق دی باید تاسو زما انویټیشن کوډ او دا کوم ریفرل لینک دی دا تاسو وکاروئ. سمه ده، ځکه یو خو به دا ښه خبره چې ماته هم فایده راچي، دویمه خبره دا ده چې تاسو زما په ټیم کې شامل شئ. یعنی تاسو ته آینده کې کوم مشکل به ډېر نه راځي، ځکه ما دعوت کړی یاستئ او زما په لینک باندې راغلی یاستئ. سمه ده. ښه له دې نه وروسته ملګرو دا صفحه راځي. په دې صفحه کې به تاسو دغه پاس کراس علم ووهئ. صحیح ده، لږ منتظر شئ، دوی خپل معلومات وایي تاسو ته موږ دومره هغه درکوو. دا ورچوال کارت فیس مخکې $15 اوس $7 شوی دی. ښه خو فکر کوم اول کارت کې تاسو $15 بونس درکوي، نو اول کارت په $2 تاسو ته ترلاسه کولی شئ. صحیح ده، نو راځو لاندې اپلای نو باندې کلیک کوو. دا معلومات دي. صحیح ده، چې داسې کارت دی، داسې دی الیجیبیلیټي دا شیان دي پکې، نو دا اپلای نو به تاسو کلیک واخلئ. کله چې په دې باندې کلیک واخیست ملګرو لږ به منتظر شئ، تاسو دا صفحه راځي. ګوره دې صفحه کې ډایرکټ تاسو ته فزیکل کارت صفحه راځي، یا تور کارت راځي. تاسو به څه وکړئ، دغه ورچوال کارت لیکلی په دې به تاسو کلیک واخلئ. کله چې په دې کلیک واخیست ملګرو دلته به تاسو څه وکړئ، اپلای کارت باندې کلیک واخلئ. کله چې په دې کلیک وکړو اپلای کارت باندې دلته تاسو نه څه غواړي، تاسو نه اوس ویریفیکیشن غواړي، یعنی تاسو باید ویریفیکیشن وکړئ په الکترونیکي تذکرې سره. اول سټیپ کې چې دی هیواد دی، دلته به افغانستان تاسو سرچ کوئ. ګوره AFGAN. صحیح ده، نو ډایرکټ به راغلی افغانستان. په دې به تاسو څه وکړئ، افغانستان لاندې راغلی ډایرکټ به کنفرم ووهئ. صحیح شو، ودرېږه کنفرم. صحیح ده، ډایرکټ به کنفرم ووهئ، افغانستان دلته ولیکل شي. له دې نه وروسته به تاسو دلته خپل هغه نوم ولیکئ چې کوم په الکترونیکي تذکره کې وي. که تاسو خپله نه یاستئ، ورور یا د بل چا په تذکره کوئ، د هغې فرست نیم به تاسو دلته ولیکئ. صحیح ده، زه خپل نوم هسې د تاسو د پوهې دپاره لیکم او دلته به تاسو لاست نیم ولیکئ. زه به خپل لاست نیم ولیکم او دلته به تاسو ملګرو څه وکئ، آی ډي ټایپ چې دی دا انتخاب کړئ. ګورئ تاسو په افغانستان آی ډي کارت یعنی الکترونیکي تذکره هم کولی شئ، پاسپورټ هم کولی شئ. خو الکترونیکي تذکره په دې ښه ده چې ایکسپایر ډیټ یې مقصد 10 کاله وي، 10 کاله وخت لري، او پاسپورټ چې دی زیاتره 15 کلن وي، خلکو اخیستی وي. نو آی ډي کارت صحیح دی. صحیح د آی ډي کارت انتخاب کړئ، کنفرم ووهئ. ښه له دې نه وروسته به تاسو خپل تذکرې نمبر دلته ولیکئ. صحیح ده ملګرو، ګورئ داسې به ولیکئ 1400 مثال بیا دې پسې یو دا علامه وي، دا علامه به تاسو نه لیکئ، تاسو به ډایرکټ ولیکئ 1400 مثال 02 شپېته مثال 15 مثال واته یو نمبر د خپل تذکرې نمبر به داسې ولیکئ. کله چې ولیکل ملګرو بیا به سبمیټ ووهئ. ګوره نمبر به صحیح ولیکئ، د معلومات ټول نوم او شیان به بیخي صحیح ولیکئ چې یو نقطه هم غلط نه وي، ځکه که چېرې غلط وي بیا تاسو ته ویریفیکیشن نه کېږي یا تاسو ته اکاونټ نه ویریفای کوي. صحیح ده، له دې نه وروسته به تاسو څه وکئ، بیا دې صفحې ته راغله، بیا به تاسو اپلای کارت باندې کلیک واخلئ. سمه ده، کله چې په دې کلیک واخیست ملګرو ښه نو تاسو دا معلومات چې دي تیار به رسېدلي وي. ګوره رسېدلي دي، وایي صحیح دي او صحیح دي، نو نیکسټ سټیپ به ووهئ. کله چې نیکسټ سټیپ ووهل ملګرو دلته تاسو نه څه معلومات دي چې مخکې دی هغه کوم ډاکومنټ یعنې الکترونیکي تذکره هغه باید تاسو سره فزیکي موجوده وي.
عکس باید نه وي، سکین هم نه وي او ایډیټ هم نه وي، واټر مارک هم نه وي، یعنې اوریجنل تاسو سره تذکره په لاس وي هغه به تاسو اخلئ. او مخ باید تاسو مخ هم سکین کړئ، یعنې دا معلومات تاسو لیکلي. بیا به اګري اینډ کنټینیو باندې کلیک واخلئ. صحیح ده. کله چې په دې کلیک واخیست ملګرو نو دلته به لږ منتظر شئ، تاسو ته هغه صفحه راځي چې تر څو تاسو دا کوم معلومات دي دا سکین کړئ، تذکره او مخ سکین دی. ګوره اول آی ډي وریفیکیشن دی، په دې کې تاسو نه تذکره غواړي، د تذکرې مخ عکس او شا عکس سکین کړئ. دلته ډایرکټ افغانستان سلیکټ دی. ګوره نیشنل آی ډي کې دی، یو پاسپورت دی، یو ډرایور لایسنس دی. ډرایور لایسنس او پاسپورت مه کاروئ، نیشنل آی ډي وکاروئ چې کار یې اسانه دی. نو نیشنل آی ډي کارت دی او دلته افغانستان که سلیکټ نه و د به تاسو ضرور افغانستان سلیکټ کړئ. صحیح ده. بیا به کنټینیو ووهئ. کله چې کنټینیو ووهل ملګرو دلته به تاسو څه وکئ، فرنٹ آف یور ډاکومنټ تذکرې مخ عکس. دلته که چېرته تاسو سره عکس وي، داسې عکس وي چې سکین نه وي، صرف داسې ساده هم ایستلی وي، په کیمره باندې صفا وي، هغه هم اپلوډ کولی شئ. که نه وي ټیک فوټو آف فرنٹ سایډ دغه لاندې خط چې دی شین په دې کلیک واخلئ، تاسو ته کیمره خلاصیږي، په کیمره باندې هغه تذکره څه وکئ. نو اوس دلته ماته ریکارډر چالان دی، په دې خاطر اجازه نه ورکوي. صحیح ده. نو هغه زه به بیک شمه ځکه چې ما هلته ریکارډر چالان دی، بیا اجازه نه ورکوي. نو دا تاسو د خپل د ګلري نه واخلئ یا تاسو کیمره وي ډایرکټ هغه وکئ نو لا ښه راځي. صحیح ده. کله چې دا وکړه ملګرو له دې نه وروسته مخ سکین دی، مخ سکین به هم ورته وکړئ. کله چې دا ورته وکړو تاسو ویریفیکیشن به کمپلیټ شي، ایمیل تاسو ته راځي. ښه کله چې ایمیل راغی چې ویریفای شو هغې نه وروسته به تاسو راشئ پلی سټور ته. صحیح ده. پلی سټور ته به راشئ. اول دغه کوم ویریفیکیشن دا سټپ چې دا به تاسو هلته کروم کې وکړئ. صحیح ده. ځکه چې هلته ډایرکټ تاسو وکړئ خپل اکاونټ ویریفای شو، هغې نه وروسته به تاسو اپلیکیشن ډاونلوډ کوئ. صحیح ده. دلته به سرچ کې تاسو په فروشګاه یا کروم کې وبه لیکئ مای پال. صحیح ده. مای پال به ولیکئ، بیا به سرچ کوئ. کله چې دا ولیکل ملګرو دا به تاسو زما په دغه کې دلته راغی. ګوره زه تاسو د لینک هم بیا شریک کوم. کله چې تاسو نشو پیدا کولی ما ته میسیج وکړئ. صحیح ده. زموږ ګروپ ته راشئ، هلته بیا زما شمېره شته دی. دغه اپلیکیشن د مای پال پرو په نوم باندې دی. ښه مای پال پرو دغه به تاسو انسټال کړئ. کله مو چې ملګرو اکاونټ ویریفای شو، ایمیل درته راغی تاسو اکاونټ ویریفاید شو، بیا به تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ. صحیح ده. کله چې خلاص کړم ملګرو ګوره ما اوس اکاونټ لاګین دی، تاسو نه به ډایرکټ دلته څه وغواړي اکاونټ لاګین کېدل وغواړي، یعنې ایمیل به وغواړي، پاسورډ به وغواړي. تاسو پاسورډ نه وي ایمیل دی او یو اپشن ایمیل او لاګین دی، پاسورډ دی البته، او یو اپشن چې دی لاګین وذ ویریفیکیشن کوډ هغه به تاسو ووهئ. تاسو ایمیل ته بیا ویریفیکیشن کوډ ځي، تاسو به لاګین شئ دلته. صحیح ده. کله چې لاګین شئ تاسو به دا صفحه راشي. ښه دا صفحه راغله. دلته به تاسو اول به پیسې واچوئ، ځکه چې پیسې نه وي تاسو کارت نشئ اخیستلی. نو دلته به تاسو 3 اپشنونه دي. ګوره ټاپ اپ دی، ویډرا د ایکسچینج دی. دلته به تاسو ټاپ اپ ووهئ. کله چې ټاپ اپ ووهئ دلته یو ایس ډي ټي تیار انتخاب دی. که تاسو نور پکې نشته فعلا یو ایس ډي ټي انتخاب دی، دا تاسو باینانس د لارې هر کرپټو د لارې کولی شئ. خو دلته یو ټي آر سی شل دی، یو بي ای پي شل دی. نو بي ای پي شل په دې ښه ده چې فیس نه لري، یعنې هغه کوم فیس دی د ټرانزیکشن هغه نه لري، او یا هم 1 سنټ لري. نو دغه انتخاب کې چې هر یو تاسو کولی شئ، که تاسو سره دا وي که دا وي. نو دغه لاندې ادرس به کاپي کړئ. صحیح ده. او دې ته به پیسې راولېږئ. کله چې پیسې راغلې ملګرو دلته ګوره تاسو سره پیسې لاندې دې ځای کې وښایي. ګوره دلته به یو ایس ډي ټي کې تاسو سره پیسې وښایي. تاسو ته پاس به هم وښایي، خو لاندې به دلته ایس ډي ټي کې درته وښایي، ځکه چې پیسې تاسو ایس ډي ټي کې به تاسو یو سم پرې نشئ کولی. تاسو به داسې چل کوئ چې دا به ایکسچینج کوئ، یعنې پیسې راغللې اوس به راشئ ایکسچینج ته. ایکسچینج ته چې راغلی پاس به ایس ډي ټي انتخاب کړئ، لاندې به یو ایس ډي انتخاب کړئ، دلته به آل ووهئ دغه اپشن ګورئ، او بیا به چې دی کنفرم ووهئ. تاسو پیسې به ډایرکټ هغه یو ایس ډي ته واړوي. ګورئ ما سره په یو ایس ډي کې اوس $9 دي. نو کله چې دا واوښتې ملګرو ستاسو پیسې اوس د استعمال وړ شولې. ګورئ یو ستم بیا هم فکر بیا هم تاسو دا خبره دقیق واورئ. تاسو چې کله پیسې راولېږلې په یو ایس ډي ټي کې وي، دا به تاسو ایکسچینج کوئ. چې ایکسچینج نه کوئ تاسو سره کار نه کوي. ګوره نو دا به تاسو ایکسچینج کوئ د لارې. بیا هم وایم دلته پاس یو ایس ډي ټي انتخاب کوئ، لاندې یو ایس ډي، دلته به آل ووهئ، پیسې به کنفرم کوئ.
تاسو پیسې به لاندې وګورئ چې په USD ته واوښتلې. نو کله چې دې ته واوښتلې بیا به تاسو راشئ دویم برخې ته کارډز. ګورئ لاندې کارډ، دې کارډ برخې ته چې راغلی تاسو ته به اپشن وي اپلی کارډ، یعنی ممکن دغه صفحه وي. دا صفحه که چیرې وله تاسو ورچوال کارډ انتخاب کړئ، صحیح ده، او بیا به دلته تاسو اپلی کارډ ګورئ دلته ماته اووه یو لیکلي، مقصد اووه USDT کټ کوي یا USD ډالر کټ کوي، $2. نو دلته شاید تاسو ته هغه بونس به درکړی وي $5، $2 به تاسو نه اول کارډ کې کټ کوي او په یو اکاونټ باندې تاسو 2 کارډونه اخیستلی شئ. سمه ده. نو دا به تاسو اپلی کارډ ووهئ، اوس مخه پوره دي، بیا تاسو ډایرکټ تاسو ته کارډ درکوي، هلته اکټیویشن کوډونه ځي ایمیل ته، هغه به ورکوئ، بس هغې سره ستاسو کارډ فعالېږي. کله چې فعال شو بیا تاسو خپل کارډ معلومات دغه ځای نه تاسو کتلی شئ. ګورئ دغه CVV چې لیکلی دی په دې کې بیا تاسو خپل کارډ معلومات او شیان کتلی شئ. دلته تاسو ایمیل ته کوډ ځي هغه به ورکوئ، به تاسو ته کارډ معلومات وښایي. او کله چې تاسو پیسې راغللې، ګورئ پیسې یو والټ ته یو کارډ دی، کارډونه 2 دانې اخیستی شي. یو دا دی زما، یو دا دی، صحیح ده، 2 دانې کارډونه دي. اوس خو پیسې دلته زما $6 دي، دلته $3 دي. ګوره دا ویډیو ډېره مهمه دقیق وګورئ معلومات یې، که تاسو لږ هم مخکې وروسته کړئ بیا تاسو نه پوهېږئ، دلته مهم ځایونه دي. دلته ګوره پیسې والټ کې دي، صحیح ده، $9 دي، او دلته ما سره کارډ کې $6 دي. دا څه حساب دی؟ ګورئ دلته به تاسو والټ کې خو پیسې USD ته واړولې، له دې نه وروسته به کارډ ته راشئ، پیسې به کارډ ته اضافه کړئ. ګوره دلته ټاپ اپ اپشن دی په دې کارډ کې، او که دې ځای کې ودرېږئ بیا د دې کارډ ته اضافه کېږي. نو په دې کارډ کې ټاپ اپ اپشن باندې کله کلک واخلئ، دلته به ته خپله اندازه ولیکئ، $100 دې کارډ ته اضافه کړئ. ګوره ما سره 6 وو که نه، زه 4 وهمه، $4 دې ته اضافه کوم، ما ورسره لیکلي دي. نو زه دلته 4 لیکم، بیا کنفرم وهم. ګورئ کله چې کنفرم وویل کارډ ریچارج سکسسفل، په دې کې اوکې وهمه. دلته لاندې ګورئ پروسیسینګ کې دي. اوس لږ یو دقیقه نه کم وخت کې دا دې کارډ ته اضافه کېږي. نو زه دلته ګوره 9 شو، اوس 15 شو، ځکه $4 ماته اخوا واړول، او دلته لا تر اوسه پروسیسینګ کې دي. نو دا په یو دقیقې کې نیمه کې دا دغه کېږي، دې کارډ ته اضافه کېږي. زه به وګورم چې کله اضافه شي. ګورئ دا دی کارډ ته اضافه شو، $10 شو په دې کارډ کې، ولې لیدل؟ نو داسې به هغه پیسې دې ته اضافه کوئ، بیا به ته دا کارډ یوز کوئ په هر ځای کې ته غواړئ، دا پیسې ترې وباسي یا یو شی پرې واخلئ بیا استعمالولی شي. او ډېر زبردست، ډېر ښایسته کارډ دی. ګورئ یو مشکل به هم تاسو ته پکې نه راځي، که چېرته تاسو پیسې په باینانس کې وغواړئ نغدې ترلاسه کوئ، حساب پې د لارې، نو پیسې مو راولېږدې مای پال اکاونټ ته، له دې نه وروسته کارډ ته اضافه کوئ، او د کارډ نه وروسته خپل حساب پې ته هغه طریقه مو ښودلې ده، په هغې باندې تاسو که چېرته ویډیو نه وي لیدلې لاړ شئ د باینانس نه حساب پې ته، هغه طریقه ده، هغې کې مونږ بله طریقه ښودلې، خو تاسو دا کارډ استعمال کوئ. کارډ دا خپل استعمال کوئ، خپلې پیسې د باینانس نه، د کریپټو نه، د هر ځای نه په نغدي توګه افغانستان کې ترلاسه کوئ. نو دغه طریقه شو ملګرو. دا ویډیو ډېر مخکې ما دا کارډ پیدا کړی، خو یو څه وجې نه ما دا پرېښی و، او نه مې ښودو، خو ډېر زیات ملګرو میسېجونه وکړل، ډېرو کسانو چې موږ ته دا طریقه وښایه چې داسې یو کارډ راته وښایه چې د سپانسر هم پرې وشي، دا ټول مشکلات پکې حل شي. نو دا کارډ انشاءالله تاسو ټول مشکلات به حل کړي. او ملګرو که چېرته مو دا کارډ جوړ کو او ښه صحیح جوړ شو، استعمال مو کو، راشئ زما ته یو ښه کمنټ هم وکړئ، ویډیو د سره لایک هم کړئ، او که وس مو کېږي نور ملګرو سره هم شریکه کړئ. نو حتما د دې ویډیو فیډبیک راکړئ ماته په کمنټ کې، او ضرور راته کمنټ وکړئ چې مونږ کارډ ترلاسه کړو صحیح دی یا سم نه دی. نو ضرور ماته د دې کارډ د دې ویډیو فیډبیک په کمنټ کې راکړئ. مننه، تر بیا ښې چارې، الله پامان.